په دې ویډیو چې تاسو څومره هم کمنټس کوئ به ټول ډیلیټ کیږي. هغه کمنټ چې په هغې کې تاسو تصویر واخلئ او بوټی پکې نالوئ، هغې نه لاندې چې تاسو څه هم لیکئ موږ ته قبول او منظور دي. خپل نوم ولیکئ، د خپل ځای نوم ولیکئ، کوم ځای چې یو بوټی نال کو، د چا په نوم یو نال کو، دا په تاسو په کمنټ کې لیکلی شي او تاسو ته اجازت دی. تاسو ټولو ته د سپرلی مبارک شوي، پسرلی شو په کیل کې چې تاسو څه هم وایئ. او یو میاشت مخکې ما اختر خان چې زما ملګری و د هغه کوم پروجیکټ چې ما تاسو ته ښوولی و چې هغه وایي یاره په کلي کې باران نه کیږي، مرضونه زیات شوي دي او زه غواړم چې یاره ونې نالې شي. خو وی زما چې کوم تعداد دی دا ډېر کم دی او دا خلکو ته ورسي او خلک هم په خپله بوټي نال کړي. د ټولو نه اول خو زه د هغه او د هغه د ټول ټیم او بیا د محمد علیشا ډېر زیات مشکور یم چې هغه کار یې نن رښتیا کو. بوټي واغستل، خلکو له یې ورکړل، خلک کورونو ته لاړل، د خپل کور غولی یې وکنستو، سیمټ یې وکنستل او په هغې کې بوټي نال کړل. او په دې کې د ټولو نه زیات خلک چې دی هغه د 15 کالو نه په کم چې کوم ځوانان دي، هلکان دي او جینکۍ دي، هغوی پکې انوال کړل. دغه یې بیا سکولونو ته ورسول. نو ستاسو سوچ ته سلام. اوس باران ولې نه کیږي؟ باران ځکه نه کیږي چې دا یوه ونه چې ده دا 15,000 لیټره اوبه په کال کې جمع کوي د ځان سره. یوه ونه تاسو ساه اخلئ که نه، عین ناواخلئ هغې ته وایي بیا ورته دا عین بلون شي په یخني. اوس هلته یخني ده، ستاسو د خولې نه چې کوم باب رغېږي او په بره وځي، همدقه بوټو نه چې کوم باب په بره وخېږي د هغې نه وریځه راشي او بیا هغه پلس ماینس او الکتران پروټان دغې ته ضرورت نشته. نو اسانه خبره دا ده چې هلته ترې وریځ راشي او بیا باران وشي. دا یو سرکل دی چې چلیږي. ونه اوبه راکاږي، بیا په قلاره پرېږدي د اوښ په شان او بیا ترې هلته بره چې خېږي وریځ رغېږي او بیا باران کېږي. اسانه طریقه. اوس که تاسو هغه خلکو سره کښېنئ پاسئ چې هغو په دې څیز پوهه دي، هغو ځان ته په دفتر کې بوټي لګولي، هغه بوټي چې نورو ورته ضرورت نه لري. په هغې کې یو سپایډر دی، جوله، سنیک، مار، دا نور ډېر قسمونه دي. داسې قسمه بوټي راوړي دي، ځان ته یې په دفترو کې هم ایښودي دي او په کورونو کې هم ایښودي دي، په کمره کې. نو که ستاسو خواښې بده وي، خر یو ناکاره وي، بچي یو ناکاره وي، جنګونه کوي او قاریږي او غوسې کوي، ښځه که یو لږه زوروره وي او هغه به ښځه نه وي چې د سره زوروره نه وي په خاوند، نو تاسو دا بوټي راوړئ او په کمره کې ځان ته کښېنئ. دا ستاسو منټل هیلت دپاره ډېر اهم کردار ادا کوي. بل دا تاسو ته شپه او ورځ اکسیجن درکوي، دغه قصه پکې هم نشته. نو تاسو آرامده خوب هم کولی شي، اکسیجن درته هم پوروي. او هغه کسان چې د سابندۍ مرض لري هغه دا بوټي خامخا را پیدا کوي او ځان ته یې په کمره کې کښېږدئ. بیا منډو ته راوځئ، هلته ګملې کښېږدئ، ګلابونه، یو شی بل شی، دا نه په منډو کې دغه کوي. بیا غولي ته راکوشئ. په غولي کې سروه، خوبانۍ، انځر، توت، بیکاڼه چې څه هم وي دا نال کوي. او دا زموږ ځایي ونې دي، زموږ اصلي ونې چې ورته وایي. دې ته صرف یو پیر دوه اوبه ور واچوه چې دا زیله یې ښکته لاړه، ناله شوه، دا بس د باران اوبه به چې دی دا به یې لویوي. بیا ورته خوشحالېږه او اکسیجن ترې راکاږه. که میوهداره بوټی دې کړی جو میوه ترې خوره، دا پیدې دي. بیا تاسو محلې ته وځئ. محله چې ولې ستاسو په کور کې خو چې کوم بوټي دي هغې ضرورت نه پوره کوي، بیا په محلې کې دا بوټي تقسیم کوي. د سړک په غاړه بوټي نال کوي. اوس لاچي چې کوم ده، لاچي ځکه ضروري ده د روډ په غاړه چې که ستاسو اوبه اومه راځي او زموږ خو لښتي وي نو چې دقه هغه ځان ته راکاږي. لاچي د نورو بوټو نه هم زیاتې اوبه د ځان سره جذب کوي. د روډ دا ځمکه چې دی دا وچه وي، دا ماتیږي را ماتیږي، نو روډ ته پې نقصان نه رسي. په دې ورپسې موږ ګاډي چلو، د دې نه لوګي تاسو ته دغه وي، دا ټاکسیک کیمیکل د فیکټریانو نه چې کوم راځي، موږ چې کوم ساه اخلو، ځناور چې کوم ساه اخلي، دا ټول دا ونه ځان ته راکاږي او جذب کوي. بیا تاسو له باران هم درکوي. او د هغې باوجود پوهه نه یم چې په پښتن کې کم چینجی دی. بله ورځ په بریکوټ کې سکول والا ونې نالې کړې وې او 2 کاله یې شي و تقریبا 2 نیم. د هغې نه بعد د شپې اکستلی دی، کټ کړي دي. ولې؟ د دوايانې خرڅوي، میډیکل ریپ یا ملټي نیشنل کمپني دي چې ته وایې چې ډېر خلک ناجوړه وي
او زما بس دوايانې ډېرې زیاتې خرڅېږي یا پرایویټ هسپتال دی ولې دا چل کې ته ولې بوټي نه پرېږدی چل څه دی خو که دغه میک سینس چې ته وایې چې ډېر خلک ناجوړه شي او زما هسپتال ته راشي یا زما دوايانې وخوري خو صحیح ده که دغه هم نه وي نو بیا د پکې کم چینجې دی د ټولو نه قیمتي ونه چې ده هغه وله موږ سواتیان ورته وله وایو د صوابۍ خلک ورته مله وایي او دغه وله چې ده مله چې کوم ده په دې پسې خلک د بهر ملکونو نه راځي ګرځي پسې بیټونه تېرغېږي ریکټې تېرغېږي هاکي تېرغېږي بیسبال یې تېرغېږي نو یوه ونه چې تاسو 15 کاله وساتئ 15 لکه روپۍ دا تاسو لکئ چې نه کوي جرمانه زه درکوم دا به د ولو او د اوبو په غاړه نقشې نالې وي او دا زیلې چې وي دا به په دې اوبو کې دغه شان نښ کېدی دی به د ولې هغه اوبه چې دي هغه هم فلټر کولې په اوبو باندې اوبه به څنګه فلټر کېږي د ځمکې نه لاندې اوبه څومره دي دا ویډیو ما رخ کړې ده خو به د دې نه وروسته اپلوډ کوم تاسو ونې ولګوئ پلیز او د خپل ماحول چې دی دا بچ کوئ را روان 10 کاله بعد دا زما خبره ومنئ چې بیا به د څکلو به هم نه وي باران به هم نه وي سا به هم نشئ اخیستی او 15 کاله بعد د پښتنو چې کومه سیمه ده په دې کې ژوند ممکنه نه دی ونې یو بل ته ډالۍ کوي د یو بل په نوم باندې ونې نالې کوي زما هم پر روان یو کم مارچ باندې سالګیره ده که ماته ډالۍ کوئ کولی شئ ټول ښه ده آباد اوسئ د خپل ماحول خیال ساتئ را روان ژوند یو ښایسته کوئ تر بلې ویډیو بمباق